اپل د آیفون 12 لړۍ معرفي کړه چې آیفون ایر یې د شرکت تر ټولو نری ټلیفون په توګه تر ټولو ډیر پام ځان ته اړولی دی. د نوي آیفون بیه $1,990 ته رسیږي. دا خو رښتیا هم ډېرې زیاتې پیسې دي او ته دغه پیسې د شاوخوا 8 تر 9 ګرامه خالصو 40 قراتو سرو زرو په اخیستلو هم لګولی شي. دا کیدای شي ځلانده بنګړی یا غړکی شي. غوره برخه یې دا ده چې د دې ځلانده شیانو ارزښت په ښه ساتلو کې لا ډېرېږي. که غواړئ خاطرې جوړې کړئ نو همدا بودیجه بالي کې د اووه شپو پاتې کېدو موقع درته برابروي. د لمر لوېدو، ساحلونو، معبدونو او کلتور لیدو یوه بشپړه اونۍ. د آیفون 12 په بیه د سویلي اسیا ډېری هیوادونو کې موټر سایکل اخیستی شئ. که یې لرئ نو په همدې پیسو یې ټانکۍ ډکولی شئ. هغومره تیل به ولرئ چې په ټوله نړۍ کې سفر وکړئ او په هر هیواد کې د قهوې د وقفې لپاره دمه وکړئ. د $1,990 په بدل کې د یو کال لپاره هره اونۍ په یوه 5 ستوریز هوټل کې په زړه پورې خواړه خوړلی شئ. یا که سخي یاست په یوه لوکس هوټل کې د 50 ملګرو لپاره د ماښام ډوډۍ بشپړه میلمستیا جوړولی شئ. په همدې اندازه پیسو دوه راحته او نرمې څوکۍ او د کور سینما سیستم اخیستی شئ. د جوارو پولۍ اختیاري دي خو هوساینه تضمین ده. لا هم غواړئ آیفون وپیرئ؟ البته ارزښت هیڅکله نه زړیږي.